یو میلمه مې په نظر باندې راغی چې هغه ته به یو دوه شعرونه هم ډالې کړم. نن نامنا حماد صافي صاحب هغوی ته هم په دې پنډال کې په راتلو باندې هرکلی وایو. حماد صافي ته یو دوه شعرونه ډالې کوم. وی زما د کلي او د کور څوک دي، زما د کلي او د کور څوک دي، ستانه بغیر زمونږ نور څوک دي، او ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره یا زوروره ستا د زور څوک دی. د حماد صافي دپاره لاسونو پړکا. حماد صافي حماد صافي یو خبر وکړه زهیرالله بابوجي ته، وی کله چې زه ماشوم ما به ستاسو ډبې کتلو تاسې به ایمان ووایې چې دی به څومره ټیم کې ماشوم و. د حماد صافي نه یو دوه درې خبرې اورو، بیا به د ډي سي صاحب په لاس باندې دې ته شعر وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو نه پہله زه د ډي سي صاحب چې څونه میلمانه دي زه هغه ټولو ته شکریه ادا کوم، او سپیسیفکلی مینجمنټ ته او ډي سي صاحب ته چې زه دې پروګرام ته راوغوښتم. ډېر زیات خوشحاله شوم دلته رالم. دا زما تقریبا دریم وزټ دی بونیر ته، اور چې کوم دا نن پروګرام شوی دی ډېر زیات ښه پروګرام شوی دی ماشاءالله. ما دا مینجمنټ ولیدو اور دا چې کوم دی د سونم چې خلک ناست دي د ډېرو کې دننه مې دا جذبه ولیده، اور دا پروګرام یقینا امن طرف ته اشاره ده اور ډېر ښه پیغام ورکوي. چې سونم خلک ناست دي زه ټولو ته دا ویل غواړم امن طرف ته دیشنو طرف ته راشه. او ماشاءالله چې کوم دی بونیر چې کوم دی مخکې روان دی، ترقي کوي لګیا دی، چې هغه تعلیمي لحاظ صحیح، هغه پروګرامز د لحاظ صحیح، هغه چې کوم دی ایتکسي مورلزي چې کوم لحاظ سمي بونیر ماشاءالله ډېر زیات مینه خلک دي د بونیر. چې کلم زرا غلې مت د بونیر خلکو مال ډېر زیات عزت را کړی دی. بونیر خلک به چې کم دی پوره دنیا کې به چې کم دی خپل نوم به ګټي او پوره دنیا ته به خپل پیغام رسوي، او د پاکستان نوم به پوره دنیا کې روښانه کوي. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم. حماد صافي صاحب ته وړاندې کړي زموږ ډي سي صاحب یو شعر د دې په درناوي کې